نشته زمون میز کی توپیرونه سره یو دی دلته مدرسې او مکتبونه سره یو دی. تیر ورځ د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت له لوري د یاد وزارت د ساينس مرکز تالار کې د کابل ښار اړوند د دعوت او ارشاد ریاست مبلغینو لپاره یو ورځنی اصلاحي او تربیتي سیمینار ترسره شو. په یادو مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ ندا محمد ندیم، د یاد وزارت یو شمېر معینانو، دعوت او ارشاد رئیسانو او ځینو نورو مسؤلینو هم ګډون درلود. غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د پوهنې وزارت د سرچینو او ادارې معین مولوي صبغت الله وسیل میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او د یاد سیمینار د موخې په تړاو یې ګډونوالو ته اړین معلومات وړاندې کړل. تاسې چې دا کومه مقدسه دنده په مخ باندې بیا یې کوم مالي امتیاز تاسو ته نه درکول کېږي، خو هغه معنوي امتیاز هم بس ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقدسه دنده ده چې وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا. اوس به کوشش دا کوو چې د موږ دعوت مؤثر واقع کېږي، نو هغه صفات هغه به په ځان کې راولو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صفات. په ورته مهال د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا وویل د اسلام د مبارک دین یو له بنسټیزو موخو څخه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر عملي کول دي. په دې توګه پر موږ او تاسو لازمه ده ترڅو په خپلو ټولو ورځنیو چارو کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تګلاره پلي کړو. د حجة الوداع په موقع باندې تقریبا 1,20,000 صحابه کرام او په مدینه منوره کې د 10,000 صحابه کرامو زیارتونه او قبرونه دي، نو ټول په دنیا کې په شهادتو رسېدلي دي په جهاد او د دعوت په لاره کې. نو دا خبره مې د دغه دپاره وکړله چې موږ تاسو ته دا یو لویه دنده راسپارل شوې ده، بیا مو په خپله قبله کړې ده. دعوت به کوو، تبلیغ به کوو، په هغه ډول به یې کوو چې څنګه د الله پیغمبر کړي او په هغه طریقه باندې به یې کوو چې څنګه صحابه کرامو کړي. حاکمیت تصور به په دغه وخت کې نه کوو. یو چا ته چې دعوت ورکوو ځان به حاکم نه بولو. دا به نه وایو چې زه خو د اسلامي امارت یو رکن یم، د اسلامي امارت یو عضو یم او د اسلامي امارت کې یو مسؤلیت لرم. په دا فکر زموږ سره د حاکمیت بیا به مو دا دعوت کمزوری دی. یو بل به د دې کوشش کوو چې کوم خبرې دپاره خلکو ته دعوت ورکوو د هغې خبرې اول په ځان کې عمل پیدا کړو، اول هغه خبره په ځان کې عملي کړو، بیا به نو دا نور ستاسو دعوت او تبلیغ یو اثر ولري. او که په خپله مو عمل نه یې باندې کړي، یو خو به دغه آیات مبارک مصداق راځو لم تقولون ما لا تفعلون، یا د یهودو په باب چې راځي مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. الله دې نه کوي چې موږ تاسې د هغو خلکو کې حساب شو چې بل ته وایو خپله نه کوو، او بیا که خپله نه کوو بل ته دعوت ورکوو، تبلیغ ورته کوو، نصیحت ورته کوو، بیا دا زموږ په خبره کې به اثر نه وي. د عمل کولو په وجه باندې به موږ کې یو حال پیدا سي. کله کله د انسان د حال تر قال قوي، د قال قوت د حال په وجه باندې راځي، حال په عمل سره راځي چې شریعت باندې مکمل ډول باندې موږ تاسو عمل وکړو، مکمل ډول باندې شریعت عملي کړو، نو به زموږ ستاسو په دې قال په دې خبره کې اثر وي. دغه راز د یاد وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق څرګنده کړه چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو بنسټیز محور امر بالمعروف او نهي عن المنکر ده او دا د ټولو دولتي اداراتو لپاره د زړه حیثیت لري چې په ترڅ کې د ټولنې افراد هر اړخیز اصلاحات ترلاسه کوي. همدارنګه د یادې غونډې پر مهال د یو شمېر نورو وزارتونو سرپرستانو او معینانو مبلغینو ته خپلې اغیزناکې ویناوې وکړې او هغوی یې خپلو اساسي موخو ته متوجه کړل. یاد مراسم د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېدل. دلته مدرسې او مکتبونه سره یو